په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې 80 سلنه چارې بشپړې شوي. د یاد ولایت مقام ویان مفتي محمد یوسف سعیدي پولیس راډیو ته ویل چې د ټاپي یا غازو د لیږد پروژې عملي چارې په دې ولایت کې د پام وړ پرمختګ کړی او تر اوسه شاوخوا 80 سلنه چارې بشپړې شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د پروژې پاتې چارې هم په چټکۍ روانې دي او تمه ده د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تا اکنون 84 کیلومتر از لوله‌های تاپی در ولایت هرات نصب شده است و 130 کیلومتر زیرسازی مسیر پروژه تاپی آماده می باشد و همچنان 108 کیلومتر سرک مسیر پروژه تکمیل گردیده است. تلاش ها به طور دوامدار ادامه دارد تا پروژه تاپی مطابق زمان تعیین شده تا اول سال 2027 میلادی به ولایت هرات برسد. بلخوا د صنعت او معدن رئیس محمد ناصر امین وایي چې دا پروژه د افغانستان په اقتصادي برخه کې د پام وړ ګټوره پروژه ده چې ولسونه به ورسره زیاتې اسانتیاوې ترلاسه کړي. ما بسیار خوشحال هستیم از یکی دو روزه که پروژه تاپی به نزدیکترین مناطق هرات رسیده. پروژه تاپی پروژه ملی و اقتصادی مانند. یو شمیر شاریانو هم د پروژې له کارونو هرکلی وکړ. دوی زیاته کړه چې هیلهمند دي تر څو کارونه یې ژر بشپړ شي او له شته اسانتیاوو برخمن شي. خیلی خوشحالم که پروژه تاپی روز به روز پیشرفت‌های چشمگیری داره که میتونه به مردم شهر ما خیلی رفاه و آسودگی به ارمغان بیاره. این پروژه باعث میشه که زمینه کار و اشتغال در ولایت ما در کشور عزیز ما افغانستان بیشتر و بیشتر شه. د یادونې وړ ده چې یاده پروژه به د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي چې دا د سیمې له مهمو اقتصادي او انرژیي پروژو څخه شمیرل کیږي. پولیس د ټولنې خدمتګار